مقام‌های محلی و امنیتی ننگرهار به طالبان و داعشیان هشدار می‌دهند که به روند صلح بپیوندند وگرنه ننگرهار را به گورستانشان مبدل خواهند کرد. اینان جنگجویان طالب و داعشیانی هستند که به تازگی به روند صلح پیوستند. مقام‌های محلی ننگرهار میگویند که 6 تن از جنگجویان طالب و 37 تن از داعشیان همراه با 35 تن از کودکانشان خودشان را به دولت سپردند. شپږ کسه مختلف ځینې شپږ کسه طالبان تسلیم شوي دي او 18 کسه د داعش دي چې زیاتې پکې افغانان دي، 3 پکې بهرنیان دي چې د اردن دي، 19 خارجي ښځې دي او یو پنجابی دی. دا تسلیم شوي دي او دیو سره 15 ماشومان دي. این جنگجویان که به تازگی به روند صلح پیوستند میگویند که از کارهای گذشتهشان پشیمان هستند. خیر دې حال ته ورسېدو چې ټول خلک مرتد شو، په دنیا کې ټوله نړۍ مرتده شوه، فقط په شمار 1000 کسان یا 800 کسان د مسلمانان پاتې شو. نو آیا دې ته نوی پیغمبر راغلی، کوم ځای نه راغلی؟ اوس ټول اوس په دې باندې پوهېږي او چې دا ټول د دې خپل تبلیغات دي. والله اعلم په دې پوه نه شو چې کوم ملک دغه کوي تعبیري خپلې سولې پرېزو سره زه یو ځای شوم. زما نور طالبان ته هم دا خواهش دی چې راشئ د خپلې روغې پرېزو سره یو ځای شئ او خپل وطن به خپل جوړ کړو. د وطن نور نه ورانو. موږ 4 ملګري نور هم را سره نو هغه مدرسه کې خبرې کوي چې د اسلامي نظام دی او دا دی شریعت دی خپل حقونه خلکو ته ورکول کیږي. چې موږ رالو موږ هغه په 2 کالو کې پوره ونه کتل هغه شی، بس هغه د وجه نه به مرور ته میر مال چې زول دغه شی نه نشته. در همین حال رئیس امنیت ملی ننگرهار میگوید که فشارهای عملیات‌های هوایی و زمینی سبب شدند تا داعشیان در این ولایت نابود شوند. سبب نور هم او څور نور ټول تسلیمیږي. نور د دوی د جنگ توانایي نه لري او د ژوند هم نشي کولای ځکه زموږ تر سخت نظامی فشار دوی لاندې دي.